ښاغلو دوستانو، د نن ورځې د پیغام موضوع ده استغفار ویل. د انسان دپاره ډیره لویه سرمایه او سعادت دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اکثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هغه څوک چې د الله څخه مغفرت غوښتل زیات کوي، نو الله تبارک وتعالی به د هر غم څخه و د خلاصون ور په برخه کې، او د هرې تنګۍ څخه به الله تعالی نجات ور په برخه کې، او د هغه ځای څخه به ودته الله تعالی رزق و روزي مقرره کړي چې د دغه کس په ګمان هم نه کیږي. د دغه مبارک حدیث روایت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کړی دی. اوس دوستانو، په دې کې دا ښوونه د الله نبي موږ ته فرمایلې ده چې سړی باید د الله تعالی څخه مغفرت ډیر زیات وغواړي. د استغفار یا د الله څخه د مغفرت غوښتلو مختلف الفاظ دي. لنډ الفاظ یې دا دي: استغفر الله، زه د الله څخه مغفرت طلبوم، دا یې ترجمه ده. او یا داسې چې اللهم رب اغفر لي، یا الهي ته ما ته بخښه وکړه، یا دغه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه.